نن رات بیا غبی ننګا یاد درورو دا لیونی زړه ورپسې می جړې درورو نن رات بیا غبی ننګا یاد درورو دا لیونی زړه ورپسې می جړې درورو تاسو دومره نومونه دي د خدای رسول خاطرو کې د پیغمبر خاطرو کې خو چې څوک در پسې درځي بس کیمره در مخامخ کوي به زر به په ژړا شي نو بیا چې ته مې دروند نه کړې نو نور څوک دي زما د کلي او د کور څوک دي ګریوان مې پرېږده ته خبره واوره یا زوروره ستا د زور څوک دي اواز یې راکړه خو شکمن غوندې شه غلې یې ووې دا خو نور څوک دي او د زړه نه ګټه د غر مو جوړوه زمونږ د خوږ زړه د ټکور څوک دي او خدایا یاران د سید زر ماخلې زمونږ د ژوند د ټنګ ټکور څوک دی السلام علیکم ګرانو او قدردانو لیدونکو د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه زما خوا ومنئ د ښکلا ټي وي د دغه خصوصي خپرونې سره مرکې سره زه حاضر یم وحید یوسفزی هیله کوم چې ټول ملګري به روغ جوړ به خوشحاله او سوکاله وئ نن ګرانو ملګرو په دې شیشه باندې تاسو وینئ چې نن یو ډېر ښه ملګری یو ډېر ښه شاعر یو ډېر ښه هنرمند ښاغلی ساجد اوان زموږ سره په دې مرکه کې موجود دی نن د هغې د اعتراف کوو د هغې د ستاینې لپاره نننۍ خپرونه موږ را جوړه کړې ده نن به د ښاغلي ساجد اوان سره د هغې په ژوند او په فن باندې خبرې اترې کوو زیاتره خلک داسې وي چې حادثاتي طور د میدان ته راغلي ادبي میدان ته راغلي ځینې خلک داسې چې هغې د پوره ریاضت نه پس چې کوم دی خدای پاک هغې له یو فنکار ورکړي وي خو د هغې د ګویانه کېدو لپاره هغې سره داسې څه اوزار نه وي یا داسې څه چې کوم دی د هغې اظهار خیال لپاره چې کوم دی یو اظهار لپاره یو ژبه پکار یو هغې ژبې لپاره د هغې د اظهار لپاره انسان مختلف قسم ریاضت کوي او بیا دغه فن ته راځي په دغه حواله باندې څوک په څه طریقه باندې راځي څوک په څه طریقه باندې خو دا خو د عدد صلاحیت دی خدای پاک خاصو خلکو له ورکړی دی په دې کې خاص خلک څه دي خاص خلک چې کوم دی دا نه دي چې یو ډګري یافته دي چې ماسټر تا نه کړی نو ته چې کوم دی شعر نشي لیکلی یا ماسټر تا نه کړی پی ایچ ډي تا نه کړی نو ته چې کوم دی ته سندره نشي ویلی یا پی ایچ ډي تا نه کړی نو ته چې کوم دی ته یو تصویر نشي جوړولی دا خدای پاک طرف نه چې کوم دی مخصوص خلک دی او هغه که سبزي خرڅونکي دی که دیاړي مار دی که د سکول استاد دی که د ژوند که هرې ژبې سره تړلي خلک دی خو چې خدای پاک وله دغه توښه ورکوي دغه ډالۍ وله ورکوي نو هغې کې د دغه ډګرو هېڅ ضرورت نه وي ساجد اوان زموږ سره ناست دی نن مې په دغه حواله سره راکړو په دغه حوالې سره به خبرې کوو ښاغلی ساجد اوان او دا تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام واحد صاحب څنګه یې خیر جوړې خیر دی الله تعالی یو جهان مننه چې تاسو دومره تکلیف وکړو او زموږ ځای ته مو تشریف راوړو او په تیره بیا د ایاز حسرت صاحب او د ښکلا ټي وي هم ډېر مشکور یم چې په دې داسې حالاتو کې دوی زموږ دپاره ټیم وباسي او زموږ دپاره د بېکاره خلکو دپاره وخت وباسي او راځي یو جهان مننه ساجد اوان هر انسان چې پیدا شي نو دی خامخا خپوړې کوي او خپاړو نه پس چې دی بیا
دنیاوي تعلیم طرف ته زمونږ روایت داسې دي زمونږ د هر انسان معاشرتي روایت داسې دي چې مونږ اول زده کړه کوو دا راته ووایه چې پیدایشي کلم کوم دی زمونږ ځای مو کوم ځای دی یا سبق ته څومره ویلی دی زما پیدایش بلکې د پلار نیکه پیدایش چې دی نو همدا مردان باغیرم کلی دی او تعلیمي لحاظ سره خو ډېر کمزور یم لکه د نیموړي سټاټوپ نه کې پرایمري صحیح دا هم د روډ ماسټر نه چې کوم دی لږ بره تعلیم به کړی دا په لږ لاخري لکه نه ما روډ ماسټرینګ نه شو کولی ځکه چې ډانګورې را په غاړه دي نو دې سره روډ ماسټرینګ نه کېږي صحیح نو پرایمري تعلیم تاسو کړی پرایمري ٹھیک دې ځان طرف ته ما اوس څنګه وړاندې وي که نه چې د انسان دننه یو فنکار موجود وي خو د هغې د اظهار دپاره څه وسیله پکار وي څنګه څه صورتحال داسې مخې ته راغلی چې یا تاسو شعر لیکل زده کړ یا چې کوم دی هغه فنکار چې کوم دی ګویا نه شو دا کوم وخت دا خو تقریبا زما د پرایمري ټایم دویم جومات خو د هغه وخت نه وه چې دی نو ما د پښتو لوستل ډېر زیات خوښوله او ډېر کلیر به مې دغه کوله دلته به څه کسان راتله هغوی به د قرآن مجیدونه سپارې وغیره دا به د کوڅو کې ګرځېدل هغوی سره به د هغه کیسو کتابونه مو علي خیدر جوشي بابا عبدالوهاب دستي خانداد فیاض او مختلف قسم کتابونه بونه به ما خامخا غشته واړه پمفلیټ هغه زیب آرټ والا به دغه کوله د خپل طرفه نو ما به خامخا غشته نو بس اخره کې هغه ډېرو لوستلو سره فنکار چې و نو بار شو په خپله بس هغه ګویا نه شو صحیح یاد درته دي چې لومړی شعر کوم ویلی دی لومړي شعرونه خو اکثر زما په خیال چې هغه انسان زړه ذهن کې پروت وي نو داسې ورته یاد دی او تاسو به مو خاندې او ګران کتونکي به مو خاندي بس د ماشومتوب خبرې وي یاره ته چې کوې دومره په ما ظلم یاره ته چې کوې دومره په ما ظلم ستا د لاسه به دا ځان یو ځلې ولم نو یې ساجده چې اشنا دې را یادېږي په ننداره سلیما ګوره یو فلم دا هغه ماشومتوبه خبرې وي دا ساجدوانو دا ډېر ښه عمل او فطرتي عمل یې بابا جان قمرۍ صاحب هم ګرانو کتونکو هغوی به وي چې اصل شاعري او اوریجنل شاعري چې کوم دی د مطالعاتي سفر نه راوړاندې چې کومه ده که نه دغه سوچه شاعري ده لکه څنګه چې تاسو وي په دغه کې هېڅ قسمه ملاوټ نه وي او بیا چې انسان ورو زده کړه کوي دغه مطالعاتي سفر نه راتېرېږي نو بیا پکې چې کوم دی کله د چا اثر خپل ځان باندې راخلي کله د چا اثر یې اخیستی که نه نو په دغه وجه باندې ښه شعرونه تاسو ولیکل او څه مجموع مو چاپ کړې ده دې سره بیا زه خو لګیا وم نو بیا ما یو کتاب په لاس راغی د کتاب نوم مې هېرېږي خو هغه شاعر یې راته یاد دی سین ری سراج و د بغداد اوسېدونکی وه نو هغه سره زما ملاقات وشو د هغوی په وساطت باندې بیا په هغه ټایم کې یو ټولنه وه مرکزي پښتو ادبي جرګه غمګین مایارې خدای دې وبخښي فضل الرحمن صابر صاحب نو زه دقه خلکو ته ورسېدم نو بیا د غمګین صاحب په وساطت باندې بیا پیر ګوهر شاعر امن الله دې وبخښي رایي صاحب الله دې وبخښي شیر علي باچا الله دې وبخښي داسې ډېر لوی لوی نومونه بیا لکه زه تر دې خلکو پورې ورسېدم نو بیا شعر کې لږ پوخوالی چې دی نو څه ناسه راتله ځکه هغه ناسته پاسته داسې شوه چې هغه
او دغه وی دغه نه رنګ اخلي نو بس دغه ټول برکت و نو تاسو د دې ګوایه تاسو هم د دغه ځای نه راوتې یئ او دغه ستاسو هم آغاز دی کتاب چاپ په څه نوم باندې چاپ شو دا کوم وخت ولیکل کتاب چاپ شو یره کتاب زما په 1996 1996 کې په نیمګړې نیمه خوا په نوم باندې چاپ شو او په هغې کې زیات لاس او اخلاص دا چې نو دا د غمګین معیاري صاحب و دا هغه ټول کې ماتوب ته راغی په دې کې تاسو څه لکه زموږ خو روایت داسې دي د پښتنو شاعرانو څوک چې له شعر سره اشنا کېږي یا دغه فنکار یې ګویا نه کېږي نو عموما غزل لیکي غزل تاسو غزل زیات لیکلی که نظم مو لیکلی دی نور څه رباعیانې وغیره خطاط نه زیاتر غزلې دي او بیا ما داسې هم څه څیزونه لیکلي دي چې ما ته په خپلې پته نشته چې دې له زه څه نوم کېدل لکه پروت په میکده ژوند دي هلته دی که دلته دی خدایه دیوانه ژوند دي هلته دی که دلته دی سرې سترګې خمار خدایا ما سره نگار خدایا زلف تار پتار خدایا ښکلې مزیدار خدایا یار سره جوړه ژوند دي هلته دی که دلته دی خدایه دیوانه ژوند دي هلته دی که دلته دی نو په داسې ټایپ کې بیا ما چې دی نو لیکل کړي دي په یو وخت کې چې کوم دی تاسو موسیقۍ طرف ته لږ وروسته راځم په یو وخت کې تاسو بندونه په یو البم کې خپل ویلي او هغه ستاسو پر چاو د باید دلته تیریږي تاسو څنګه دی هغې کې لږ کار چې دی نو دا زما و زیات شو د افکار ګلبن لکه لږ زمون هغه چې تاسو ووایئ اوس هم سره ته یاد یاره داسې مې ذهن کې نه راځي خو یخې رڼې خوږې اوبه وې ناست یې په غاړه زه او ته وې غاړه په غاړه خوله په خوله وې تر مرګه دغسې پراته وي دکه شانتې څه څیز دی صحیح صحیح ښه کله چې مونږ د ستا د فن ذکر راځي ستا د هنر ذکر راځي نو بیا زمونږ زیاتره فنکاران چې کوم دي نو د هغې سره که مونږ د زرشاد خبره کوو زرشاد علي استاد خدای دې وبخښي نو هغه د بیساکۍ ذکر چې راځي نو هغه بیا په یو خادی کې هغه په ډزو باندې لګېدلی دی دا شان چې کوم دي زموږ څه ملګري داسې دي چې د هغې به هم دا سوال ستاسو نه وي چې د دې بیساکو ضرورت تاسو ته کله نه راغی او د دې په شا باندې څه راځي څه کیسه زما خو د بچپن نه دا مسله ده ځکه زه د فولیو شکار یم زما خپل چې دي نو دا فولیو کې شوي دي نو هغې کې داسې د لګېدو څه سوال نو بیا داسې زم څه هوایي ډز باندې لګېدلی یم خو د هغې په دې کې څه لاس نشته زما په مازدیګر کې صحیح صحیح ښه تر اوسه پورې عمر به هم ستاسو اوس تقریبا 35 کلونه شاوخوا یي چې تاسو ځکه چې زموږ تر اوسه پورې به دا مشهوره وه ګرانو کتونکو چې زنانو به عمر نه ښه او سړو به تنخوا نه ښیله اوس چونکې د وخت بدلون سره سره چې کوم دی نو ډېرې خبرې داسې دي چې هغه یو جنس په بل جنس کې چې کوم دی جذب کړي دي د یو بل نه نو عمرونه اوس زموږ نارینه هم زیات پټوي خو داسې اندازې مطابق څنګه چې پنځه دېرش پاوچه هغه وایي واده ولې نه کوي نو واحد صاحب ډېره ښه موضوع چېړله د واده ده خو زما عمر ډېر کم یاد کړ 15 کاله خو زما عمر چې دی نو دا تقریبا 41-42 سال دی او واده مې نه دی کړی لړ به شم زه نیمګړی لاسیزه منیرواله خبره ده او که نه څوک مهربانه شو ستا نه مخکې کېږم که څوک مهربانه شو او داسې دغه کېده د خپل طرفه افر وشو نو
مف شراب تعظیم ستلي قبر پکې نه کو نه لکه اوسې چې هغه لکه د مور پلار ذمہ داري سړي ده چې او د اولاد واده د هغوی د رهن سهن هغوی چې کوم دی پرورش نو دغسې خو تاسو چې د خپلې خوښې د راتګ خبرو په نغو زما په خیال په ټول ژوند کې هم چې نو ځینو خلکو ته ممکنه نه شي که نه اوس اراده لرئ چې یاره زه کوم یا چې کوم دي چې کوم دې کې داسې هم کېدی شي ډېر رحمدله مور پلار هم وي ډېر رحمدله مور پلار هم وي چېرې زمونږ دا بچی دی دغه ځای کې ګینې باقي زه د چین شهزاده خو یم چې مجبوره به وي او راځي به ما ته رحمدلې خبره وکړو دغې نه مخکې تاسو وختي څه د سنت ژوندي کولو څه ویلي تاسو دا خبره لږه لکه ما هم دغه خبره وکړه که نه چې یاره سنت خو الحمدلله مخ باندې تیره هم ده دا د یو سنت ژوندي کړی دی نو لکه دا هم یو سنت طریقه ده نو که دا وکړه یا به د ژوند د درې میاشتې په روژې نیسي که ته بیا چې روژو ته تیار یم روژو زما په حواله باندې چې کوم خلک مې پېژني هغوی ته خو پته ده خو چې کوم خلک مې صرف په سکرین باندې ویني نو هغوی زما د طبیعت نه دي واقف او چې څوک مې پېژني ته پته چې ساجد افغان یو خوشګواره موډ والا سړی دی یو ګپشپي یو داسې او هغسې د خپلو مینهوالو سره به ستا د سنتو په حواله یو خبره وکړم د پېښور کې یو هلک و عمر یا 22 کاله یا 30 خو د 25 نه بره نه و هغه د نیټ په ذریعه باندې یو امریکې یو ښځې سره تعلقات جوړ کړي وو د هغې څه 55 سال عمر و بس هغه تعلق یو داسې حد ته ورسېده چې هغه امریکانۍ ښځه راله نو د هغې خو تپوس دی هغې خو د هغه توبه خدای توبه چې د میګین تپوس کوي لکه زمونږ د ملک پشاني صاحب خو نه دی چې راغلی په اسلام آباد هغه پوره دغه شوی دی اندراج شوی چېرته ځې فلاني لازم هر څه چې دغه شوي دي لیکلي شوي دي دا چې راغلی چې ده سره یې نکاح شوی ده او په حقه شپه دی ته هاټ اټیک شوی دی ولې اوس چې الله یې وژني نو ته الله په کارونو کې دی چې ولي یو ځای یې وژلي کېږي که نه هاټ اټیک ورته وشو دې خبرې له دې راځم دا چې ته څه وی دی له راځم بس پولیسو لګېدي سی چې صاحب سړی یې بوتلي ستا دا خبره وکړه چې دا ولې مړه ده نو دی خو د هغې ډاکټري ریپورټر څه چې راله به یې دا په هاټ اټیک مړه ده صحیح نو چې هغه څیز صفا شو د امریکې سفارتخانې مو منله اسلام آباد والا مو منله مطمئن شو نو لاش واپس شو هغې سیچو ته چا ویلي چې ګوره دې ځان سره 100 کروړه روپۍ هم راوړې دي نو هغه بیا خپل غم په مخه واغشت نو د هلک پسې بتله راتله د هلک یې بوتله تاڼې ته وي ته ما ته ده ووایه چې ته د 20-25 کالو یې او دا د 55-60 سال ده تا ولې کول داسې کار نو هغه ورته ویه وي دا ما د پیغمبر علیه السلام سنت ژوندي کوله نو هغه ورته وي د کیسهخانې کې چې دا بیګانې ناستې خیر غواړي دا سنت به د دې سره جمعي کړي وو که نه چې دومره لرې واپسې تلې پوه شوې صحیح نو څه ته وایه مخکې نو دا ګرانو ملګرو ساجد افغان تاسو ډېر لیدلی دی په دې سکرین باندې زموږ ډېر ښه ملګری هم دی شاعر ملګری هم دی او دې د شاعرۍ سره سره چې کوم دی ګرانو ملګرو د موسیقۍ سره د شوبې سره هم تړلی شخصیت دی او موږ په ویاړ هم کوو د مردان بچی دی د مردان د دې خاورې بچی دی او د خپلې ژبې حق چې کوم دی نو هغه دې د موسیقۍ د لارې هم ادا کوي کوشش کوي او تر اوسه پورې چې کوم انتخاب کلامونه راغلي دي یا انتخاب کړی دی نو هغه بیخي هغه اوریجنلیټي چې کومه ده یعنې هغه سوچوالی چې کوم دی نو هغه د دې په دغه فن کې موجود دی ساجد افغان د شاعرۍ سره سره چې کوم دی تاسو دې فن ته هم راغلي وئ
د دې څومره وخت شو د کله د دې آغاز وکړو او کله د خپل غږ د پته ولګېده چې زما غږ هم داسې دومره مترنم دی چې ما ولس به وقدروي د مردان خلک به مې وقدروي د پښتونخوا خلک به مې وقدروي کله دا پته ولګېده د خپلې غاړې د زما یو ملګری دی ما صرف شعر لیکلو سره کار غزل به مې لیکه نو هغوی به بیا خپل ترنم ورکړو او داسې یو ګوته مې مسیداره مته یاد و صحیح نو هغې به د پروګرامونو له تله محمد علي نامې ده نو هغه بیا لاړ ما نه سعودي ته 14-15 کاله هغې تېر اوس بیا دلته راغلی دی کېدای شي که خدای راضي رم کي ځکه په هغه هم کور کې ساعت نه تېرېږي به ځي او راځي کېدای شي اوس بیا راشي نو زه ورسره یو ځای ته تللی وم نو بس زه یو مشر مجبوره کړم چې دومره تا لیکلي دی نو دومره به ویلې م شي چې زه کېناستم باقاعده هغه ریتم سره دغه چې کوم نو په لې تال باندې پوه نه وې چې پوه نه وم لګیا وم خو دا ده چې کار ټیک راتله او دا شاعر چې دی چې اکثر دا دغه غزل لیکي نو که خیال دې کړي یا د ده په دې ذهن کې لومبې څه طرز غوندي بل چې دا شاعر چې کله کلام ولیکي او دی ورته وګوري نو ده ته پکې هغه طرز ښکاري په دې کې ورته هغه طرز ښکاري لکه رحمان بابا داسې نور راواله خاطر پردي مقبولیت په دې وجه زیاتو چې د هغه په دغه کې موسیقیت زیات اوس خوشحال بابا دی نو دغه که تاسو وګورئ کلامونه به هم کم ویلي شوي یا نو هغې کې دغه څیز چې دی نو بس دغه شانتې زما خپل هم ساده شاعري وه نو بس هغه ورته راګډ شوې وه بیا رانه چا دغه وکړو البم وکړو اینه فلم ته ګانه لاړو بس لګیا یم تر اوسه البمونه مو څو راغلي ما 2 البمه کړي دي او بیا چې کله د البمو دا دوران ختم شو نو داسې یو سونګ چې دی دا مې بیا زیات کړي دي خو 2-300 کلامه چې دي نو دا به ما وي د ژوند داسې یو نه هېرېدونکی وخت یاد او څنګه چې د ډرامې یو سین وي که نه چې هغه انسان په ذهن کې دغه شي چې یاره فلانې ډرامې دغه سین چې کوم دی نو هغې نه ډرامه هیټ شو فلاني سین نه چې کوم دی دغه فلم چې هیټ شوی دی فلاني سین نه هیټ شوی دی په ژوند کې داسې یو سین داسې هیټ کېږي چې هغه فطرتي ته ورځي تاسو په ژوند کې داسې څه واقعه شته دی چې تاسو نه هېرېدونکې ده یاره مونږ یو البم کو د شالیمار سټوډیو ته لاړو نو د افتاب ګلبڼ غزل و نو هغه ما چې کله دغه هغه ما ته وایي دا ډېر زیات سور دی او بس جنازه یې ترې جوړه کړو دا چل دی او هغه چل دی ما ورته وایي نه همدا به زه هم تاسې وایم هغه ما هلته کې مکه شانتې ریکارډ کړو ټول البم وشو غالبا یې کې ستاسو څه کلام جوړو نو بیا دلته کې یو مردان کې یو شو کېده بیا په هغې باندې زما لیف سنګ په هغې کې د نوموړي فنکاران کرن خان رئیس باچا او الله دې وبخي ابراهیم محمد داسې نور زمانو سیریږي نو د هغه شو هیډ غزل چې و نو هغه زما هر چم کې هر سړی د ځان له یار جوړ کړی دی د مینې نه د ښکلي کاروبار جوړ کړی دی او دا د ګلبڼ دا د افتاب ګلبڼ دا د هغه دې باندې هغه ما سره تکرار کړی وه نو هغې کې بس هغه ژوند و هغه وشو هغه چې دی نو عوامو زیات خوښ کړه دا ساجد اول دا راته ووایه چې لکه البمونه مو هم دومره راغلل لکه چې کوم دی اوس موسیقي د دوران دور که تاسو وګورئ په دې کې ډېر زیات هغه کمې غونته پکې راغلې دی ځکه چې یو خوا دې څیزونو باندې پیسې لګي په سټوډیو باندې په ریکارډینګ باندې بل خوا مارکیټ هم دغه سیال دی چې مارکیټ نشته څه ذهن کې داسې خبره شته چې د فلاني چې کوم دی داسې شي نو دا مارکیټ به فعال شي یا به چې کوم دی معیاري څیزونه به موږ راوړاندې
لکه که مونږ هارون باچا وګورو، هارون باچا نن سبا بهر دی، ټکر چې کوم دی هغه بهر دی. دا میدان داسې چې کوم دی د شمار خلکو ته پاتې دی که نه، نوي نوي خلک راځي او د ایکو دور دی، د کیبورډ دور دی. په دې کې تاسو د معیار ته په کوم نظر باندې ګورئ چې زموږ معیار او مارکیټ به څنګه بحال شي؟ نو ډېر ښکلی سوال دی او د دې معیار چې دی هغه فنکار به برقرار ساتي، هغه فنکار چې هغه صاحب وسی. تاسو د هارون باچا خبره وکړه، غاړو شاعر ته محتاج دی، د خپلې خوښې انتخاب به وکړي، د خپلې خوښې کلام په خوښ کړي چې څه پې ښه لګي. د ښه نه ښه سټوډیو به ورته وګوري، د ښه نه ښه انسټرومنټ به پکې واچوي، میوزیک هغه به الریډي معیار ورکوي چې کوم کمزوري سړی دی. نو دی خوا شاعر هم غریب دی چې وایي په زه دا دومره په ما دومره په تا، نو هغه بیا معیار ته نه ګوري، خو هغه وایي چې د عوامو کې زه ټچ یم چې په دې وساطت باندې زما پروګرامونه یې لکه شوګانو لازم، خادو لازم، نو چې د چا وس کېږي هغه به خامخا معیار چې دی ساتي. لکه تاسو وایئ چې صاحب توفیق خلک چې کوم دی هغه معیار برقرار ساتي، که ساتي او هغې ساتي او ساتلی هم شي. لکه کوم چې بېوسه دي د هغې نه دا ګیله چې دنه ده په کار ځکه چې ته ښه سټوډیو کې ریکارډینګ کې او ښه میوزیک چې نو ستا 20-30-40 روپۍ په یو ټریک باندې راځي. دا د عام سړي د وس خبره نه ده. یو سوال بل کومه، زمونږ اکثر فنکاران شاعران واخله، شاعران خو کم کوس خیر دی ځکه چې د هغې د دې شعر نه چې دی نو سامدن دي، خو بالخصوص چې کوم دی د هنرمندان شو، اداکاران شو، دي لکونه روپۍ ورځ هم ګټي، خو چې کله د عمر اخري حد ته راورسي، د ژوند اخري ورځو ته راورسي، نو بیا سوال ته هم کېږي، کله د یوې ادارې نه سوال، کله د بلې ادارې نه سوال، کله چې کوم دی د طبیب دپاره سوال، کله د دارو دپاره پیسې نه. ولې دا ستاسو فنکاران، هنرمندان، اداکاران ولې چې دی نو په وخت باندې ځان نه پېژني، په وخت باندې لکونه روپۍ خرچې کړي، قسم قسم عیاشانې هم کېږي، ښه تاسو د شعبې سره تړلي خلک یې پاتې وي، تاسو ته پته ده هر څه. ولې چې کوم دی دا خلک په وخت باندې ځان نه پېژني او بیا چې کوم دی دا شان محتاجه ژوند ته کیني او اخري ساګانې چې کوم دی په فوتپات باندې یا چې کوم دی د هسپتال په یو زوړ کټ باندې یو عام شهري په حیثیت باندې تاسو داسې سوال وکړو چې جواب هم پکې په خپله ولګوو چې لکه ولې، نو د هغه ولې خوم ته وښوله چې عیاشۍ کوي او په ځان نه پوهېږي، په زور خرچۍ کوي. نو په دې کې مونږ ولې دا خلک ځان نه پېژني که نه، هغه ته په هر دغه کې اوس یو سړی دی مسافر دی، په دوبۍ کې دی یا یورپ ملک کې دی او دی هلته کې نشو تماشو یا نورو عیاشو ته پروت دی او د دې ځای نه په کره سپور باندې تللی دی. نو دی خو بس چې په کم لیول تللی هم په هغه لیول به راځي. د دنیا سیسټم داسې دی، ته یو ملازم او تا خپل اخراجات دومره کړه چې دا خپل فنډ چې ستا کم جمع کېږي یا پنشن دا ته اډوانسو کې دوړه کې ته مکروز را روان یې، قرضدار را روان یې، اخري کې چې ستا هغه ټایم پوره شي نو چې څه ته واخلې دا خو به ته دې خوا ورکړې که نه. خو په دې حواله به زه د دویم کې یم او که درېیم کې یم یو نظم به راتلی، هغه وخت کې خو پرې مونږ نه پوهېدو، مونږ به وایو دا څه دي، دا میږي او کیرړې. نو په هغې کې یو شعر و چې پراحت کې چې څو غم د سبا نه کړي، پراحت کې چې څو غم د سبا نه کړي، په سختۍ کې به نوړې هم پیدا نه کړي. نو دا ټول دغه دی. او بل د ښکلا ټي وي په وساطت باندې د نورو چینلو والا ته هم ویم او خاص کر هغه فنکارانو ته هم ویم زه یو معذوره انسان یم او نوم چې دی نو دومره غوندې نوم مې ګټلی دی، ستاسو دومره نومونه دي، د خدای رسول خاطر وکړئ، د پیغمبر خاطر وکړئ، خو چې څوک در پسې درځي بس کیمره در مخامخ کوي به زر به په ژړا شي، بیا په هغه کمنټس کې در پسې مختلف خلکو چې څه لیکلي نو هغه مونږ ګورو. په هغه وخت کې نه پوهېدی او د ورکه که نه ټول عمر ګناه کې لګیا وي، اوس یې راټینګ کړې.
اوس یې راټینګ کې ورسره هم تاسو مهرباني وکړئ یو د هرې کیمرې ته مه جاړئ هر ځای کې فریاد مه کوئ د هغه چا نه وغواړئ چې چا دې دنیا ته رالیږلي یې وي هله به سبا کم چې ستا روزي پیدا کم نو د خدای رسول خاطر وکړئ هېڅ هم درته نه میلاویږي او بیا خاص کر هغه د یوټیوب چینلو والا ته ویم چې تاسو څه مرسته کول غواړئ یا د غم عزتي خو له مه کوئ که نه څوک هلته کې هسپتال کې پراته چې بھئی د اوس د معدې کینسر دی ای چې د دې په دغه زه شته کېږم ما د خدای د لوږې مړ کړي والله کې ورته وویل نو تاسو هم داسې مدد کوئ یا دغه کوئ نو په دې کیمرو په دې مه رالئ او که نه ستاسو پکې څه خپل پرسنټیج نو بس اوس نشم ویلی ساجد خو د ښکلا ټي وي چې کوم مالک دی حسرت صاحب په دې به درنه ډېر ګیله مني په خبرو کې په یو خبر هم زما په ایډیټینګ کې نه لرې کېږي چې زما دا پیغام ورسي ټول به ورسره لس پنځلس زره امداد وشي داسې او مړه جانوزي بس خدای دې رحم وکړي نو ښه ساجدوان مرکه مزید د توالب کار کوو نه ستاسو د هنر نه هم خلک خبر وي کم خلک تاسو په لومړي ځل باندې ګوري هغې ته یو دوه ټپې یا یوه داسې زمزمه که هغه تاسو ورسوي ستاسو د خپلې خوښې وسیزه نن راته بیا هغه بې ننګه یادې درورو دا لیونې زړه ورپسې مې جړېده ورو نن راته بیا هغه بې ننګه یادېده ورو دا لیونې زړه ورپسې مې جړېده ورو ما درله زړه درکټاو ټومبه سیخونو باندې ما درله زړه درکټاو ټومبه سیخونو باندې بیا دې د اور د پاسه کې خود سوځېده ورو دا لیونې زړه ورپسې مې جړېده ورو نن په معذورو خپو ساجد درتللو ستا درګاه ته نن په معذورو خپو ساجد درتللو ستا درګاه ته په لویه لار کې غورځېده بیا پاڅېده ورو دا لیونې زړه ورپسې مې جړېده ورو نن راته بیا هغه بې ننګه یادېده ورو دا لیونې زړه ورپسې مې جړېده ورو زبردست او ساجدوان ستا د دې سبکو باوجود چې ستا حوصلې ته ګورو ستا کوم مراد ته ګورو ډېر لوړ دی او د دې سره به یو فایده دا وشي چې کم خلک ته ویني کم خلک ته پیژني او هغې هم داسې د شپې ته خدای اخیستې وي هغه چې کوم دی د دغه خپو زور نه لري نو هغې به ستاسو په وجه باندې به هغې ته حوصله میلاویږي او دا ډېره ښه خبره ده ساجدوان خبرې ډېرې زیاتې دي چې څومره کوو هغه خبرې ختمېږي نه یو خبره هېرېږي بله را یادېږي پیغام څه ورکړو غواړي خپلو مینهوالو فنکارانو له خو ما پیغام ورکړو او خاص کر ټولنو والا ده او مینهوالو ته مې دا پیغام دی چې په خپل چم ګاونډ کې خپل ولې کې په تعلق کې چې پوهېږي دې سړي ته کور کې بیماري ده یا ده ته بیماري ده یا ده ته د خوراک څښاک څه کمې دی نو پټ په پټه زړ شو د هغه امداد وکړه چې ستا لاس ته پته وي الله ته پته وي او هغه لاس ته پته وي چې په دې کې څلورم کس چې دی دا ملوث نشي او اسیم د ګاونډو د خپلولیو د چمو د ملګرتیا ډېر حق دی بلکې تر دومره پورې ویلي دي
چې حج لځې چې حج لځې نو لومبې به ته ګرځې چې وایي ته قرضدار یې تا کره رزق کمی دی یا تا ته څوک خفني یا لکه چې د الله تعالی د طرفه دومره حکم دی نو بس موږ وایو چې نه مړه ولې ته زما لپاره کوی څه چې ما ته خلک حاجي صاحب وایي بس دکه مې پیغام دی مینه وکړې مینه خوره کې د یو بل په ښه راشئ نیمګړی ژوند دی پښتنو یو بل نظارېږي مرګ راپسې دي نیمه خوا به پاتې شو نه السلام ساجد روان ستا ډېره زیاته مننه چې وخت یې راکړ او زموږ کیمرې په شا باندې دا ښاغلی حیاض حسرت هم ناست دی هغه هم ډېره زیاته مهرباني چې دې کاوي هم انجوای پروګرام یې هم ګرانو قدرمنو ملګرو دا و د نن ورځې پروګرام مرکه په دې مرکه کې زموږ سره ښاغلی ساجدوال میلمه و د هغې سره ګپ شپ هم ولګېده سنجیده خبرې پکې هم وشوې خواږه تراخه پکې هم چې کوم دی ترمنځ راغله دغه ټول هر څه د پروګرام خاصه وي د مرکې خاصه وي او د ټولو نه مهمه خبره ګرانو ملګرو دا ده چې ښه خلک هغه دی چې د ښو خلکو خاصیت هم هغه دی چې هغې کې خواږه هم موجود وي او تراخه دا پکې موجود وي خو انسانان دي په څه خلکو کې خواږه زیات وي تراخه کم وي په څه خلکو کې تراخه زیات وي خواږه کم وي نو دغه د خدای ورکړه ده خو بیا هم یو دا یو فطري عمل دی او فطري عمل چې کوم دی څومره پورې په فطري توګه باندې وړاندې شي نو دومره ښه خبره چې مصنوعیت پکې نه وي زمونږ د نن سبا خلکو په ژوند مونږ ګورو د هغې ناستې پاستې مونږ ګورو د هغې رویو ته مونږ ګورو د هغې راشه درشه ته مونږ ګورو مصنوعیت پکې بلها راننوتي دغه مصنوعیت چې کوم دی دا یو ډېر لوی کینسر دی دا چې کوم دی یو ډېر لوی مرض دی دغه نه د دې موذي مرض نه ځان ساتل پکار دي انشاءالله ګرانو ملګرو ته یو بل پروګرام پورې مال راکړي اجازت چېرته چې هم اوسئ روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ مونږ په خپلو دعاګانو کې حد لرئ د لوی الله په امان